په مزار شریف کې یو شمېر ځوانانو د شلاوریز نړیوال جام سیالیو لومړي مقام ګټونکي راشد خان په ویاړ غونډه جوړه کړې وه. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا یو ځل بیا راشد خان د نړۍ غوره بالر اعلان شو. په دې غونډه کې د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست امیر عطا محمد ساهو په خپلو خبرو کې د افغانستان شل اوریز نړیوال کرکټ لوبغاړو څخه خوښي وښوده. زیاته کړه چې د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست به تل د لوبغاړو په خدمت کې وي او تر خپله وسه به ورسره لازمي مرستې کوي. په بلخ ولایت کې د کرکټ بورډ رئیس ښاغلي ننګیالي د راشد خان بریا ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویله. هغه وویل چې لوبغاړي باید په مجهزو تجهیزاتو سنبال شي. حمایت هم ضرور کار است و کرکت بورد از خود یک پالیسی داره که اون پالیسی را یا فالو کنه یا امور پیش ببره یا میتونه تیم ملی پرفارم کنه. همدارنګه په بلخ ولایت کې د کرکټ یو تن مینوال د راشد خان بریا د ټولو هیوادوالو بریا وښوده. هغه د لوبغاړو په مجهز کولو ټینګار وکړ. په مزار شریف کې محمد یوسف د کرکټ لوبغاړی دی. هغه د مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لوبغاړو شته ستونزو ته پام وکړي او لازمي مرستې ورسره وشي.